الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. محترم یو ورور پوښتنه کړې ده چې که یو سړی خپلې مېرمنې ته دا ووایي چې ځه ولاړه سه بل خاوند وکړه یا بل میړه وکړه، نو په دې الفاظو باندې طلاق واقع کیږي که نه؟ الجواب: محترمه، دغه لفظ چې ولاړه شه بل میړه وکړه یا بله نکاح وکړه، دې ته کنایي طلاق ویل کیږي، صریح طلاق نه دی. اوس که چیرې د دې خاوند چې خپلې مېرمنې ته دا خبره کوي د طلاق نیت وي، نو بیا طلاق واقع کیږي. باین طلاق یعنی 2 طلاق په دې باندې واقع دي. او که چیرې د خاوند دغه نیت د طلاق نه وي، بیا طلاق نه واقع کیږي. الفتاوی الهندیه باب الکنایات جلد 2 صفحه 395، فتاوی دارالعلوم 9 جلد صفحه 299، کتاب الطلاق. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.